سلامونه وخت مو په خیر. په تیره یوه میاشت کې د وسلوالو طالبانو له لوري 140 ملکي وګړي شهیدان او 342 نور ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په دغه موده کې 14 ځانمرګي بریدونه او 168 ماین چاودنې کړې دي. ولسمشر غني ملګرو ملتونو، ناټو، اروپایي ټولنې، امریکا، بریټانیا، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر کړنلارې د رامنځته شوي توافق هرکلی کړی دی. د امریکا پوځ مشر وایي د ځواکونو د بشپړ وتلو پریکړه راتلونکی حکومت کوي. مارک میلی ویلي چې اوس حال کې د امریکا هوډ دا دی چې افغانستان کې د ځواکونو شمېر 2500 تنو ته ورسوي. پکتیکا کې د پیازو او کچالو 40 زیرمتونونه او 8 ممیز خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت وایي د دغو زیرمتونونو او ممیز خونو لګښت 40 میلیونه او 140 زره افغانۍ دي. او په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې 206 کسان په کرونا وایروس اخته او 19 تنه ترې مړه شوي.